نورین تندي د پیرودونکو ښه راغلاست. دا په چین کې نه، د کابل په یوه څنډه کې د کانګوی او د هغې د میړه دوکان دی. 3 میاشتې وړاندې د سینګار او بریښنایي وسایلو دغه هټۍ د 100 امریکایي ډالرو په ارزښت پرانیسته. کانګوی د سیزونو د پلور ترڅنګ تر ډیره خپلو پیرودونکو ته د سیزونو د کارولو په اړه هم مشورې ورکوي. د ښه کیفیت لپاره او دا چې افغانستان ډیره اړتیا لري ښه کیفیت ته، موږ هم غواړو د ښه کیفیت سیزونه راوړو او ښه یې وپلورو. تر دې دمه لا دغه دوکان ډیر پیرودونکي نه لري. مالکان یې وایي هیله مند دي چې د نویو محصولاتو په راوړلو یې پیرودونکي هم ډیر شي. دا چې ولې یې د پانګونې لپاره افغانستان وټاکه، لیو شوجي یې په اړه وایي. زما ډیرو ملګرو ماته وویل چې ډیر شمیر افغانان د څیزونو د ښې بیې لپاره چین ته راځي. د چین مالونه په ښه کیفیت په ارزانه اخلي. نو ما فکر وکړ چې دا یو ښه چانس دی. نو موږ ښه او با کیفیته څیزونه دلته راوړو. زه غواړم دلته ګټه وکړم. دلته ډیر خلک چانس لري او کولی شي دندې پیدا کړي. زما دا ځای ډیر خوښ دی. اقتصادي کارپوهان د بهرنیانو لخوا د دغه ډول کوچنیو او لویو پانګونو ګام د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ګټور ګڼي. سره له دې چې کره شمیرې نشته، خو وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې چین په تیر 1.5 کال کې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر پانګونه کړې. کانګوی، لوشوجي او 2 بچیانې چې ظاهراً کابل کې له ژونده خوښ ښکاري، ځینې وخت د خپلو پیرودونکو د خوښۍ لپاره سندرې وایي او هغوی په خوښۍ بدرګه کوي.